په هیواد کې د یوناما د ماموریت له غځېدو سره مهاله سرپرست حکومت د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کوي. د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد د هرکلي ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتر یا یوناما غواړي چې خپل ماموریت په داسې ډول ترسره کړي چې پایلې د ملګرو ملتونو په شمول د ټولو افغانانو په ګټه وي. خو غوښتنې دا دي چې یوناما هم باید په موثر ډول باندې په افغانستان کې فعال واوسیږي. د هغوی اوسنی رول چې دغه صرف د راپور ورکولو رول دی، دا ډېر محدود رول دی او هغه هم مشکلات لري. ښه دا ده چې یوناما په افغانستان کې د افغانستان د نظام او د ملګرو ملتونو ترمنځ ښه وساطت وکړي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید سرپرست حکومت ته وسپارل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو ترڅنګ د نړیوال د ستونزې حل په موخه پر سرپرست حکومت فشارونه او بندیزونه نه وضع کوي. د افغانستان پیسې کنګل شوي دي، په دې کې ملګرو ملتونو رول لري، باید رول ادا کړي. دغسې د افغانستان کرسۍ په ملګرو ملتونو کې باید افغانانو ته وسپارل شي، د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي او هلته نماینده د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، د افغانستان د فرد غږ هلته ورسول شي په مؤثر ډول. او بل دا ده چې د تحریمونو لیست همداسې نور بندیزونه چې وخت په وخت باندې اعمال شوي دي، دا باید له منځه لاړ شي. د افغانستان د ټولنې نړیوال ټولنې یا پاتې هېوادونو ترمنځ د روابطو په تحکیم کې دوی ښه رول ادا کړي. د دې ګټه مخامخ افغانانو ته رسیږي، مخامخ د افغانستان خلکو ته رسیږي او یوناما هم د ملګرو ملتونو ښه تر استازولي کوي. ځکه له هغو نه توقع همدا ده او تر اوسه پورې د دې برخې کې کمکاري شوې ده. موږ غواړو چې په راتلونکي کال کې دوی مؤثر ډول باندې فعال اوسي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي سرپرست حکومت له هیوادونو سره اړیکو ته تر بل هر وخت اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د نښلوونکي رول ادا کړي. باور دا دی که چیرې سرپرست حکومت هم نړیواله ټولنه د یو بل غوښتنې ومني، په دې توګه به له نړۍ سره د اسلامي امارت سیاسي اړیکې پیاوړي او د حکومت رسمیت پیژندلو ته به زمینه برابره شي و هم راهی را انتخاب بکنه که افغانستان از این منزوی نجات پیدا. نو زموږ هیله دا ده چې په روان 2024 کال کې یوناما د افغانستان ګوټ ته د خپلو پروګرامونو لمن اوږده کړي ترڅو افغانان د دوی له مرستو څخه او د دوی له پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي. در سال 2024 امیدوار هستم یوناما از دخالت در اوضاع سیاسی افغانستان دست برداره و خصمانه عمل نکنه. اجازه بدن که ملت افغانستان سرنوشت سیاسی خود را رقم بزنند با مشوره حکومت فعلی افغانستان و موضوعات داخلی بحث تحصیل و ارتقای ظرفیت علمی و فرهنگی را خود افغانها حل بسازند. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په تړاو په ترسره کړې وروستۍ غونډه کې په 15 موافقو رایو سره د یوناما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. یوناما د ملګرو ملتونو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د 2002 کال د مارچ پر 28 د یاد سازمان د امنیت شورا لخوا د 1400 لومړي پریکړه لیک له مخې تاسیس شو.